سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو او د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن یو داسې موضوع انتخاب کړې ده چې کیدای شي ډېرو ملګرو ته داسې لږ عجبه ښکاره شي، خو ډېره ضروري موضوع ده او زه غواړم چې تاسو دغه موضوع چې کوم ده دا زما څو خبرې په خپل ذهن کې ونیسئ. ګورئ ملګرو، موږ اکثرا افغانان چې دلته راغلي اروپا کې او خاص کر په فرانسه کې چې کوم دی هغه چې کوم ډېر شاقه کارونه دي هغه کارونه دوی کوي، لکه باتیمو اکثرا باتیمه کارونه کوي. دلته زموږ ستاسو ملګري اکثرا افغانان چې کوم دی هغه د باتیمو کار کوي او دغه باتیمو کارونه چې کوم دی ډېر شاقه او ډېر سخت کارونه دي. نو اکثرا داسې ملګري دي چې دغه د 4-5 کالو یا 3 کالو یا 4 کالو نه کوي او هغوی ته اوس صحي لږ مشکلات پیدا شوي دي، لږ دوی شکایت هم کوي. طبیعي خبره چې دغسې سخت کارونه ته 4-5 کاله سراسر داسې کارونه کې موږ تاسو مجبور یو چې داسې کارونه، یعنی مجبور یو چې کار وکړو. زه نه وایم چې مجبور یو چې دغسې کارونه وکړو، خیر هغه بیا مطلب هر کس پورې اړوند خبره ده. یعنی مجبور یو چې موږ تاسو کار وکړو دلته. که موږ تاسو غواړو چې ته ژوند وکړو، د خپل اقتصاد او د خپل فامیل په اقتصاد کې څه لږ تغییرات راولو، د دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. نو اکثرا زموږ افغانان چې کوم د چا ژبې نه زده، چا فارماسي نه ویلی، نو دوی مجبور دي چې دغه شاقه کارونه وکړي، دغه د رسټورانټ کارونه وکړي 12 ساعته، یا مثال دغه د باتیمه کارونه وکړي چې کوم ډېر سخت کارونه دي. نو چې 2-3 کاله دغسې کارونه ته وکړي، سراسر سلسله وار او جاري دغه کار وکړي، نو طبیعي خبره ده لږ انسان په صحت هم اثرات غورځوي. نو لږ راتلونکې کې ورته سختېږي، ژوند هم سختېږي او صحي لحاظ سره هم لږ مشکلات پیدا کېږي. نو ما غوښتل چې زه په دغه یو 2-3-4 خبرې تاسو ته وکړم. ګورئ ملګرو، تاسو ټولو ته زما دغه یو مشوره ده چې هر کله مثال تاسو چې څومره تنخواه اخلئ، څومره کار کوئ، د دې نه باید څه نه څه حصه تاسو ځان سره دلته جمع کړئ. سیوینګز تاسو باید وکړئ، خپلې پیسې باید تاسو جمع کړئ. هغه ځکه چې مطلب موږ تاسو به 2 کاله، 1 کال، 2 کاله، 3 کاله، 4 کاله دغه شاقه، دغه سخت کارونه چې کوم دي دا موږ تاسو دا د باتیمو کارونه به وکړو، یا مثال د رسټورانټ کارونه به وکړو. هغې نه بعد دا موږ تاسو ته سختېږي. یو وخت راځي چې زموږ او ستاسو صحي مشکلات هم وي، زړه هم تورېږي، سختي راته سخت راته محسوسېږي، سخته کېږي. صحیح ده، اول چې یو کس نوی راشي، 1 کال، 2 کاله، 3 کاله، هغه انرژي ډېره وي، هغه په زور کې هغه غواړي چې کار وکړي، هغه خپل ژوند جوړ کړي، اقتصاد کې تغییرات راولي، نو سړی لږ انرژي پر انرژي. خو 3-4 کاله چې تېرېږي نو دا بیا مشکلات ډېرېږي. نو ما غوښتل چې دغسې ملګرو ته چې هغه دغسې کارونه کوي، ټولو ملګرو ته، بلکې ټولو ملګرو ته، که هر کار څوک کوي، ټولو ملګرو زما دا مشوره ده. مثال ستاسو 100 روپۍ تنخواه اخلئ، په 100 کې تاسو باید کم سے کم دغه 50-60% باید تاسو ځان سره سیوینګ وکړئ. کم سے کم باید موږ تاسو ځان سره پیسې جمع کړو، وساتو، سیوینګ وکړو. که 3-4-5 کاله موږ سیوینګ وکړو، یو 3-4-5 کاله بعد موږ تاسو یو حد ته رسېږو چې هغه دومره پیسې موږ تاسو سره جمع شوي چې موږ تاسو خپل یو کاروبار، خپل یو کار دلته شروع کولی شو. هغه به یو خو به خپل کاري، بل ګټه به ډېرئ، بل به اسانه کاري، بل به ستا د خوښې کاري، بل به ستا د خوښې تقسیم اوقات وي، بل ګټه به یې ډېرئ. باید راځئ چې موږ تاسو ټول خپل ملګري خپل کارونه شروع کړو، خپل ټول ملګري خپل کار ته تشویق کړو، په ځای د دې چې موږ تاسو پنجابي سره یا بنګالي سره یا هندي سره یا بل سره دغسې سخت کارونه وکړو په باتیمو کې یا په رسټورانټ کې. نو هغې نه دا ښه خبره ده چې خپل کار وکړو. بل خپل کار کې پیسه ډېره ده، ګټه ډېره ده، کار هم اسانه وي، ستا د خوښې کاري، ستا خپل کاري، هغې له چې ته څومره ډېر وخت ورکړې هغومره په فایده کې پاتې کېږي، هغومره ستا ګټه کېږي، هغومره ستا کاروبار مخکې ځي. نو چې کله ته ډېر وخت ورکړې، توجه به هم طبیعي خبره ستا چې کله خپل کار شي، توجه به هم ته ډېره ورکړې، وخت به هم ورکړې، د هر څه خیال به ډېر ساتې. نو که 1 کال، 2 کاله ته د خپل کاروبار همداسې وخت ورکړې، همداسې محنت ورسره وکړې، همداسې وخت ورکړې، توجه ورکړې، زه مطمئن یم چې ستاسو به ډېر ښه کاروبار به 2 کاله بعد به تاسو یو ځای ته رسېدلي چې یو ډېر هغه چا خبره سټیبل کاروبار به ستاسو وي، یو ولاړ کاروبار به یو مضبوط کاروبار به تاسو یو لیول ته رسېدلي چې به ډېر مضبوط او ډېر ښه کاري او ښه ګټه به ترې اخلئ. بل ستاسو مثال که تاسو چې ته مزدوري کوئ، 2-3-4 میاشت تنخواه به تاسو ته په میاشت کې دلته جوړوئ، نو پیسه هم ډېره به تاسو ګټئ. بل داسې وخت را روان دی دلته چې موږ او ستاسو دغه که اقتصاد ته ګورو، د دنیا د حالاتو ته ګورو،
دغه اوس چې کوم حالات نن سبا روان دي په دنیا کې د دنیا د حالات کتو ته یو کس دا ویلی شي چې اوس مثال ستا په زر یا یو نیم زر یورو کار کېږي کیدای شي کال بعد ستا دغه زر یو نیم زر یورو ستا مطلب ژوند تا ته مشکلات درپېښ شي بیا مشکل چې ته په دې باندې خپل ژوند وچلی کیدای شي 2-3 کاله بعد 2000 یورو یا 1300 یورو یا 1400 یورو یا یو نیم زر یورو هم ستا ژوند چې کوم دی د وړلو دپاره دا ډېر کم وي او مشکلات ته بیښ شي. نو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو خپل ملګري ټول باید دې ته وهڅوو، کوشش وکړو چې خپل کاروبارونه شروع کړو، خپل کار شروع کړو. دا به ډېره ښه خبره وي. نو ما غوښتل چې تاسو ته د دغه ټولې ویډیو د دې خلاصه خبره، هغه خلاصه چې کومه نقطه ده زه تاسو ته رسول غواړم هغه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې فامیل ته تاسو څومره روپۍ لګئ هغه تاسو کوشش وکړئ که ستاسو چېرته ګزاره کېږي، ستاسو د فامیل ګزاره کېږي، تاسو ډېرې کمې ولګئ، په کم فیصده یې ولګئ. تاسو دلته سیوینګ ډېرې وکړئ، خپل مصارف چې کوم دي هغه هم لږ کنټرول لاندې ونیسئ، لږ ښه مدیریت وکړئ او پیسې ځان سره ډېرې دلته جمع کړئ. که 2-3-4 کاله 15 کاله زه مطمئن یم که تاسو سخت کارونه هم وکړئ او تاسو پیسې جمع کړئ نو یو وخت به رسېږي چې تاسو سره به ډېرې پیسې جمع شوي، تاسو سره به سرمایه ډېره جمع شوي او په هغې باندې تاسو خپل کاروبار شروع کولی شئ. نو د ټولې ویډیو دغه نقطه وه چې تاسو پیسې کوشش وکړئ جمع کړئ، کوشش وکړئ وطن ته چې څومره ډېرې تاسو لګي هغومره هغه ډېرې مصرف کېږي، هغومره ستاسو هغه سیوینګ چې کوم دی کمیږي. نو که چیرې ستاسو فامیل ستاسو دغه چې کوم پیسې لګئ که دې کې تاسو لږ کمې راولئ او ستاسو د فامیل ژوند هغې سره نورمال تېرېدلی شي نو کوشش وکړئ چې به پیسې راکمې کړئ، کمې ولګئ او دلته سیوینګ ډېر وکړئ. سیوینګ د 4-15 کاله که تاسو سخت کار وکړئ او تاسو محنت وکړئ زه مطمئن یم تاسو سره به څه نه څه پیسې جمع شوي او تاسو به خپل یو کاروبار به شروع کولی شئ. نو مننه ملګرو، دغه موضوع دغه خبره مې تاسو سره غوښتل چې شریکه